پیغمبر علیہ السلام فرمایل وی دا رشتہ داری نه ده وی دا یو څانګه ده ښه چا رشتہ داری وپالله که نه من چا رشتہ داری وپالله که نه دی به الله وپالي او چا رشتې قطع کړي دی به قطع شي موږ له راځي دا مسلې ډېرې ځکه کوم ختم کوي دا نفرتونه د الله د رضا د خاطره چې څوک هم ماف کول کوي که نه د الله نبی فرمایي د ده عزت کې کمی نه راځي او که څوک وایي چې زما د رزق زیاتی زما د عمر زیاتی نو الله تعالی به د ده په رزق کې او د ده په عمر کې برکت واچوي تاسو ته پته د برکت څه ته وایي د چا به 15,000 ګزاره نه کېږي د چا به په 50,000 ګزاره نه کېږي الله تعالی به په 15,000 کې دله برکت واچي او عمر کې برکت رزق کې برکات الله به د ګردو د بیماری نه کینسر تڼه تحصیل مختلف آفات و بلیاتو نه به الله په خپل حفظ و امان کې وساتي وپالئ رشتې وپالئ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام رحمتا للعالمین پیغمبر موږ ته دا نصیحتونه پریښي دي که نه دا نصیحتونه د خپل زندګۍ منشور وګرځوئ انشاءالله د رب العالمین د طرف نه به د رحم فیصلې راځي او وجاړئ خپل الله ته وغواړئ خپل الله نه اللہ ڈیر زیاد خوشحالی کی چاغنے غواڑی خواہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے ما پخپلا دخپل جونس پر لسی زلی ما کرلی دی ازلی د زان د پارا اللہ معافی غاڑم لتانا اے غفارا اللہ گیر یم د گناہ پا سمندر کے راوچت میں کڑو بیگم مددگار اللہ معافی غاڑم لتانا اے غفار اللہ انسان خواسم مڑکی گی کنا خو کردار گورا نمڑکی گی خواہ اعمال او دا اعمال حسن نمڑکی گی چی مریخ و حمرا چی سوک تاب در پسی وکا ممار شو ملڑم شا چی پا مرگ دی سوک زڑخکا تا چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سی مرشا چی تخاندی و خلق جاڑی دا سی مڑکی گا چی خلق پٹ پٹ پدی زڑکی خوشحالی چی شکر دے چی مرشا عمل بکو کریں انشاءاللہ صلی اللہ تعالی خیر خلق